کو تاسو غواړئ چې ملائکې ستاسو په مجلس کې کینی او کله چې ستاسو یو مشکل راشي یو حاجت هم راشي ملائکې دې ستاسو مدد وکړي او کله چې تاسو ناجوړه شئ نو ملائکې دې ستاسو تفوس له راشي او کله چې تاسو چېرته په سفر باندې لاړ شئ نو ملائکې دې ستاسو تلاش وکړي. نو دې باره کې حدیث کې یو عمل راغلی دی، هغه عمل چې څوک کوي نو ملائکې د دغه خلکو له تفوس له ورځي په وخت د بیمارۍ کې او ملائکې د دغه خلکو مدد کوي کله چې د دوی په څه مشکل کې راګیر شي او ملائکې د دوی تلاش کوي کله چې دوی ورک شي چېرته او ملائکې د دوی په مجلسونو کې کینی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث امام احمد راوړی دی په صحیح سند سره. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان للمساجد اوتادا، یقینا د جماعتونو لپاره میخونه، یعنی بعض خلق د جماعت سره دومره تعلق ساتي لکه ستن او میخ چې د خیمې لپاره ضروري، دقه شان دغه خلق د جماعت سره کلک تعلق ساتي. یعنی څنګه چې بغیر د میخ او بغیر د ستن نه خیمه نه ودرېږي، جماعت نه ودرېږي، دغه شان دغه خلق د جماعت آبادونکي خلک، یعنی د جماعت سره تعلق لګېدلی، جماعت سره زړه لګېدلی، جماعت سره مینه محبت دي، جماعت کې مجلس کوي، ناسته کوي، ذکر و اذکار کوي، قرآن تلاوت کوي، درس و تدریس کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلکو په باره کې چې الملائکة جلساؤهم، دغه خلکو په مجلسونو کې ملائکې کینی. دویم ان غابوا یفتقدونه، که دغه خلک چېرته په سفر باندې لاړ شي ورک شي جماعت له یو څو ورځې رانشي نو ملائکې د هغې تلاش کوي، ملائکې په هغې پسې ګرځي چېرې دا څه شولو. او دریم و ان مرضوا عادوهم، که چېرته دغه خلک ناجوړه شي نو ملائکې د دوی تفوس له ورځي په وخت د ناجوړتیا کې. او ان کانوا فی حاجة اعانوهم، او که دغه خلکو څه حاجت راشي، ضرورت راشي، مشکل ورته رافیق شي نو ملائکې د دوی مدد ته حاضرېږي او د دوی مدد کوي. یعنی کم خلک چې د جماعت سره تعلق ساتي، د جماعت سره مینه ساتي، جماعت کې ناسته کوي، جماعت کې ذکر و اذکار کوي، درس و تدریس کوي، د علم په مجلسونو کې کینی، په مسجد کې او په جماعت کې، نو ملائکې د دغه خلکو سره یو د دغې خلکو په مجلس کې کینی. دویم که دغه خلک ناجوړه شي ملائکې تفوس له ورځي. دریم که دغه خلکو څه مشکل او حاجت راشي نو ملائکې د دوی مدد کوي. او څلورم که دغه خلک چېرته ورک شي نو ملائکې د دوی تلاش کوي، ملائکې په دوی پسې ګرځي، د دوی معلومات کوي.